سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. هامستر کومبیټ د تیر سیزن یا د مخکینی سیزن پیسې څه وخت ورکوي او هامستر کومبیټ نوی سیزن به کله لنچ کیږي. دغه دواړه پوښتنې په همدې ویډیو کې تاسو ته جوابوم او تاسو به هم خپل ټلګرام دغسې راخلاص کړئ لکه څنګه چې ما راخلاص کړی. لاړ به شئ هامستر کومبیټ ته. نو لکه څنګه چې په نورو ویډیوګانو کې هم ما تاسو سره طریقه شریکه کړې وه چې تاسو به د هامستر کومبیټ نه چې پیسې وباسئ راځئ به آیل ډراپ برخې ته. دلته چې کله تاسو په آیل ډراپ باندې کلیک واخلئ، په دې برخه کې پاس که چیرې تاسو وګورئ ډېر مشخص مونږ ته لیکلی دي چې سپټمبر 2024 باندې دغه کوم یو ټوکن سیسټم چې دی یا د دوی د آیل ډراپ چې کوم سیستم دی دا به لنچ کیږي یا به دا لیست کیږي په مختلفو پلیټفارمونو کې. له دې نه وروسته خوږو دوستانو مونږ ته ټایم ښیي چې تاسو ته څومره ټایم پاتې دی چې هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې دغه کوم پیسې یا کوم محنت چې تاسو په هامستر کومبیټ کې کړی دی هغه تاسو خپل ټوکن پیکټ ته واړوئ یا تاسو یې ویډرا کړئ او یو بل پلیټفارم ته یې ولېږئ او هغه فزیکي پیسو ته واړوئ او یا هم د کرنسي په ډول ځان سره وساتئ. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو، که چیرې تاسو راشئ دغې برخې ته نو په دې ځای کې موږ ته لیکلي دي چې ډیز 0 نن آخري ورځ ده او 2 ساعته او 4 دقیقې وروسته به دا لنچ کیږي. نو صرف 2 ساعته پاتې دي. دا د افغانستان اوسنی ټایم دی. په افغانستان کې فی الحال چې دی 2 بجې او 25 دقیقې دي. نو 2 ساعته به انشاءالله وروسته دا لنچ کیږي او بیا چې کله تاسو غواړئ چې له دې نه خپلې پیسې وباسئ نو د لنچ کېدو نه وروسته که کوم ملګرو ستونزه لرودله انشاءالله زه به ویډیو هم تاسو ته جوړوم. بیا ما سره کمنټ حتما وکړئ، کمنټ برخه کې لیکل وکړئ که چیرې په طریقه باندې نه پوهېدئ یا تر اوسه چې ستاسو کوم ویلټ دی هغه تاسو ورسره نه وي وصل کړی نو دې باندې به یو بله ویډیو هم انشاءالله د تاسو سره شریکوم چې بیا تاسو څنګه کولی شئ چې ویډرا وکړئ. نو دلته په اسانۍ سره تاسو آیل ډراپ برخه کې کتلی شئ چې دغومره ټایم وروسته به دا لنچ کیږي او هغې نه وروسته به د نوي سیزن کار هم شروع کیږي. لکه که چیرې تاسو اوس راشئ مونږ فی الحال چې دی دلته کار نشو کولی او زمونږ چې کوم ورځنۍ ټسکونه دي د هماغې نه راته ګټه راتللی شي، خو کله چې دلته ټپ کوو د دې ټپ نه ګټه نشو اخیستلی نو دا به انشاءالله وروسته لنچیږي او په هغې باندې به انشاءالله زه تاسو ته بله ویډیو هم جوړوم.